بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمخ کې زه تاسو د میډیا ملکن ټي وي شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی دلته او زمونږ چې کوم مقصد د هغې دپاره عزتمندو څنګه چې به مونږ په ماضی کې خان صاحب یو دعوه کوله چې زه به هیلث او ایجوکیشن عام کومه، نو په هغې کې زمونږ د خان صاحب یو خاص کر د خان صاحب چیف منسټر شکریا ادا کوو چې هغه سټپ هغو نن باقاعده طور باندې آغاز وکړو. زمونږ په ملکن ډیویژن کې د 1 تاریخ نه چې کوم صحت کارډ به مونږ ورکو د هغې باقاعده آغاز مونږ کړی دی او ابتدای شوې ده چې د چا هم شندي کارډ ورسره وي نو هغه باقاعده چې کوم زمونږ په ملکن کې د هغې دپاره تقریبا 6 هسپتالونه مختص شوي دي، داسې په تمامه صوبه کې دي چې هغې ته باقاعده تلی شي او چې کله هم ډاکټر اپریشن یا څه نو مهرباني کوئ د خپل ځان سره خپل آی ډي کارډ وړئ او په هغې به انشاءالله ستاسو کوم علاج چې دی هغه به پرې کیږي. او د هغې سره سره زه به دا ووایم چې عموما یو غلط فهمي په خلکو په ذهن کې ده او هغه دا ده چې خلک وایي چې یاره دا د بېنظیري کارډ یا چې کومه مخکې سروې شوی دا د هغې مطابق دي، نو بالکل دا د هغې نه هټ کې دي. دا اوورال اوپن د هر چا دپاره دي، که هغه غریب دی که مالدار، ایون زما دپاره هم دي، زه باقاعده دا کارډ استعمال کولی شم چې هغه څونه زموږ ډاکټران دي، هغه څونه نور د دې صوبې سره تعلق لرونکي خلک دي، نو هغه خلک باقاعده د دې استعمال کولی شي. او د دې چې کوم اماونټ دې تګدلی دی نو هغه 10 لک روپۍ دی او مختلف بیمارو کې به هغې علاج کیږي، هغې باندې به تفصیلا انشاءالله ډاکټر صاحب ستاسو سره بیا خبرې وکړي. خو زما د دې میسج مقصد دا و چې دا میسج کور کور ته ورسي. په ماضی کې مخکې ټایم باندې کوم چې مونږ په پیله ټینۍ ورکې مونږ صحت کارډ ورکو نو زیاتره هغه صحت کارډ یې داسې وی چې هغه خلکو ریسیو نه کړی او هغه واپس لاړی. زما خیال دا دی چې زمونږ د تحصیلي درګې ما ته سپېګر یاد دی چې 14,000 صحت کارډ راغلی وي، په 14,000 کې 6,000 څه د پاسه دا واپس تللی وي ځکه چې هغه خلکو یا شناخت نه کېدو یا څوک راتلل نه په خپل کارډ پسې. نو مونږ بیا کې پي ګورنمنټ دا فیصله وکړله چې یاره مونږ به صحت کارډ په ځای باندې مونږ په آی ډي کارډ باندې مونږ د علاج ورکو. نو هغه الحمدلله مونږ په هغې کې کامیاب شو ستاسو په دعاګانو سره. او د صحت په مد کې چې څومره علاج دی هغه په دې کې کېږي مختلف بیمارو کې، او انشاءالله په روان مستقبل کې مونږ مزید هم څه داسې بیماری دي چې مونږ دې کې شاملو او انشاءالله هغه به په هغې باندې علاج کېږي. خو عزتمند یو شارټ میسج د دې نه علاوه دا ورکوم که فرض که د کم یو کس آی ډي کارډ باندې په فیملی ممبر زی لکه مثال په طور یو پلار دی هغه دغه سره بچي دي، نو که فرض که بچو ودونه کړي نو زه خواست دا کومه چې هغه لاړ دي چې خپله فیملی دی یو قسم له هغه که فرض که انټري وي لاول خو د دې یو میسج دی زه به هغه طریقه کار انشاءالله د سکرین په دغه وساطت سره زه هغه تاسو ته شیر کړي اجازي صاحب هغې مطابق وګورئ که فرض که څوک په دې کې اویلیبل وي او راغلي جو بیا ټیک ته که فرض که کم کسان ته دا سهولت نه وي میلاو نو هغې دپاره د نادرا سره به تاسو رابطه کوئ ځکه چې هر یو سړي دا د فیملی ممبر سر باندې دي، هر یو فیملی ځانه دي، نو داسې فیملی اوس هم موجود دي چې هغه ودونه کړي خو هغه د پلار په فیملی کې روان دي، نو مهرباني وکړئ هغه فیملی به هغه خپله چینج کړي په نادرا کې. په دې باندې ډېر کم ټایم لګي او ډېر په اسانه سره کیږي. انشاءالله موږ نادرا ولته هم خواست کوو چې یاره دې په دې عوامو سره په دې کې پوره تعاون وکړي ځکه چې دا یو ښه سټیپ اخیستی کې پي ګورنمنټ او انشاءالله دوی به هم ورسره تعاون کوي. نو زما دا میسج او مقصد دا و چې یاره مونږ باقاعده طور باندې د ایکم نه د صحت کارډ چې کوم د هیلث په مابط کې مونږ باقاعده د هغې سټارټ اخیستی دی او انشاءالله د دې سہولت له پیدا واخلئ ځکه چې دا ستاسو پیسې دي، ستاسو د ټکس پیسې دي، په تاسو لګي. نو پکار دا ده چې مونږ بغیر د دغه نه مونږ لاړ شو د خپل الله دې څوک نه راولي هسپتالونو ته ځکه چې ډېرې داسې مسلې دي چې په صحت روغ مونږ پیسې دي یا نه دي، خو چې الله دې مونږ ټول ته اول صحت مې نصیب کړي. که د هغې نه علاوه بیا داسې مسلې نو بالکل خپل آی ډي کارډ ځان سره وړئ په هغې به ستاسو علاج کېږي. ډېره مهرباني، شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه صحت کارډ باره کې به زه خلکو ته څه خبرې کول غواړم. یو خو دا خبره ده چې لکه صحت کارډ کې اپریشن چې څومره قسمه اپریشن دي، نارمل ډیلیوري، ایون د انجیوګرافي او د اوپن هارت سرجري پورې دا ټول په صحت کارډ باندې پاسبل دي. ټیک شو.
هغې دپاره بیا طریقه کار دا دی چې ګوره ډایلیسس هم پکې دی. هغې دپاره دا دغه دی چې ګوره څه اپریشنې به د ټرشري کیر هاسپټل وي لکه هغه به دلته په درګۍ کې یا بټخیله کې نه کېږي. ټیک شو. نو هغه به پېښور کې هاسپټل شته دی، هغې به دلته راځي، موږ به دلته ریفرل ورکو او هغې به ځي بیا به هلته به پېښور کې به د هغې علاج کېږي. څه اپریشنې به میجارټي دلته دي. دلته چې دی د ګورنمنټ طرف نه 6 سنټرې په ډسټرکټ ملکن کې دغه شوي نامینیټ شوي دي. هغې کې یو درګۍ کې چې دی زموږ د ټي ایچ کیو هاسپټل دی او یو ګل میډیکل سنټر دی. داسې په بټخیله کې چې دی 4 سنټر دي، یو ډي ایچ کیو هاسپټل دی، یو وسیم میډیکل کمپلیکس دی، سراج شهید هاسپټل دی او بادر خان روزي خان هاسپټل دی. په دې کې به چې څومره قسمه اپریشنې دي هغه به فری کېږي. اوس یو مریض هاسپټل ته راغی او ډاکټر داخل که سرجري دپاره، نو بس د ده به بس د دې نه پس 1 روپۍ هم نه لګي، دته به اپریشن به ورته فری کېږي، دته به میډیسن فری ملاویږي، د ده د وارډ چې کوم دغه د میډیسن دي یا د وارډ چارجز دي هغه به فری، دته به د 15 ورځو د کور دوایان هم فری ملاویږي. ټیک شو. دا ستاسو حق دی. که تاسو له دا څوک نه درکوي نو په کارډ باندې یو ټول فری نمبر لیکلی شوی دی، هغې باندې تاسو کمپلینټ هم کولی شئ. ایون لکه چې د ارتوپیډک والا اپریشن وکړي هغې کې موږ پوسټ اپ ایکس رے کوو. ایون د ایکس رے پیسې به هم چې دي هغه به چې کوم هاسپټل والا دي پیمنټ به هغې کوي، هغې ته به بیا دغه والا پیمنټ کوي اسټیټ لایف والا. بل یو چې کم عامې غلطیانې دي چې لکه هغې د وجې نه زموږ کسان محرومه پاتې کېږي د صحت سهولت کارت د دغه نه. هغې کې دا دغه دي چې لکه اوس یو کس دی د هغه به ناواده کړي لور وي، د 22-23 سال عمر وي، خو هغې له شناختي کارت نه جوړ کړی. نو یو دا دغه دی چې لکه خپل ټولو څومره ناواده کړي کسان دي چې هغې 18 سال نه اباو دي هغې شناختي کارت جوړ کړي. د 18 سال نه چې کم دي هغې له فارم بې جوړول دي. اوس د یو کس 4 بچي دي، ټول د 18 سال نه کم دي، نو په کار ده چې په یو فارم بې کې هغه 4 وړه کسان راولي او هغې ته بیا چې دا دویمه دا د یو خبره پکې اټکو وروسته زمونږ زیاتره د ملکن یا د نورو علاقو لکه باجوړ سوات یا ډېر داسې غریبانان رونه چې هغه په کراچۍ یا په اسلام آباد یا په پنډۍ کې مزدوري کوي، نو دا سهولت هغو ته هم میلاو دی. مونږه چې کله سټیټ لایب کې زموږ په دې میټینګونو په هغې کې دا وضاحت مونږ بلکې کوېسچن ما وکړو چې یاره زموږ خلک په بار دي د هغو به څه حساب وي. نو هغو دا خبر وکړو چې یاره د ملکن کارډ ورسره وي، د صوبې کارډ ورسره وي، نو په هغې کې که هغه دی په سند کې دی او که په پنجاب کې دی، نو د هغې دپاره مونږ هسپتالونه مختص کړي دي. دا سهولت دوی هلته هم اخیستی شي، چونکې زمونږ سره سند کې لږ ایشو دا وه چې هغو ګورمنټ لږ تعاون نه کوو، نو بیا د هغو دپاره یو خاص هسپتالونه دوی مقرر کړه چې یاره دې هسپتالونو کې به علاج کېږي. نو کیدای شي چې زمونږ د کم کې پی ګورمنټ چې کوم سټپ اخیستی دی د دې نه بعد کیدای شي پنجاب او په سند کې مو شي. خو زما خیال دا دی چې لکه که فرض که څوک په هر ځای کې هغه په پنجاب کې دی، په دغه کې د دوی کارډ خپل آی ډي کارډ د ځان سره وړي انشاءالله د هغې باقاعده علاج به کېږي او دا سهولت هر ځای کې یو سړی اخیستی شي.